کو خواته را سره یو بل ښه اداکار ښه هنرمند ناست دی سردار علي بټو. دوی سره هم خبرې اترې کوو د دې سوات په حواله باندې د مدین دوی خو چونکې خپله باندې هم د سوات دي خو خاص زموږ د دې خپلې علاقې مدین په حواله باندې ډرامې په حواله باندې. نو سردار علي بټو صاحب ډېره زیاته مننه موږ له د وخت راکولو. نو دا راته ووایي چې دلته راغلي ډرامه کې رول کوئ، نو په دې ډرامه کې به زموږ د کتونکو دپاره څه پیغام څه میسیج وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له دومره وخت راکړو او زموږ نه مو بیا د تپوس وکړو چې یاره تاسو سوات کې او په سوات کې بیا مدین ته راغلي او دا ډرامه تاسو شروع کړل ده. دا ډرامه چې زه په دې هوټل کې جوړوم غالبا دا د ما یا اوومه یا اتمه ډرامه ده چې په دې هوټل کې ما جوړه کړه. خو زه همیشتن چې ما کار کړی دی نو زیات مې د ویلن کرکټر کړی دی، حالانکه هیرو مې هم ډېر کړي دي او لاهور کې مې هم کار کړی دی، پېښور کې مردان صوابۍ په علاقو باندې او مینګوره باندې. مدین په دې هوټل کې دا 5مه شپږمه ډرامه ده ما. دا ډرامه چې کومه شروع شوې ده نو دا ډایرکټر امجد نوید صاحب چې کوم دی د ډایرکټر دی او رایټر هم هغه دی او دا د میپ پروډکشن د طرف نه د خالد خان دی، یو خپل پروډکشن دی د بټخیلې کسان دي. د هغو هم ډېر شکریا ادا کوو چې هغه د بټخیلې نه راشي او خپل دومره قیمتي وخت ضایع کړي، خپلې پیسې او د هغې سره سره موږ پکې د مینګورې نه بلکې د سوات نه وادي او په موږ باندې کار وکړي. نو د هغو هم شکریا ادا کوو او ستاسو هم ډېره ډېره مننه. او دې کې د عوامو دپاره چې کوم دی یو ښه میسیج دی، دا یو کورنۍ کهاني ده. بیا پکې چې کوم دی د آیس په باره کې چې کوم دی د کالجونو کې چې کوم دی بچي خپل سړی کم طرف ته ولېږي او هغه بیا هلته په کوم مقصد تلي او هغه کوم مقصد راوړي، د هغې لپاره هم چې کوم دی والدینو ته د اصلاح دپاره چې کوم دی په دې کې میسیج شته. ډېره مننه سردار علي صاحب. دا راته ووایي چې تاسو وایي چې ډرامه کې ډېر ښه میسیج دی، نو کتونکو دا ډرامه لازمي وګورئ ځکه چې ما ټولو اداکارانو سره خبرې وکړې نو هغه وایي چې دې ډرامه کې د آیس متعلق چې کوم میسیج دی نو انشاءالله موږ به هم په خپله په انتظار یو. سردار علي صاحب سره یو څو خبرې نورې هم کومه. سردار علي صاحب دا راته ووایي چې ډرامې کې مو رول وکړو نو تر دې دمه څومره ډرامو کې کار وکړو، څه اندازه درته شته که نه؟ یاره جی د ډرامو تعداد خو ماته نه دی معلوم، بهرحال زه خو داسې د شوق نه کار کوم، بیزیکل د اکټر نه بلکې د یو شوق د وجې نه او ډېرې زیاتې مې د پښتو ډرامې خوښې وي. بدر صاحب فلمونه مې ډېر کتل. دې هوټل کې چې کوم دی بدر صاحب په کوم وخت کې شوټینګونه کول، موږ به تماشول راتلل سن 84 کې او په باغ ډېرۍ کې چې کله فلم جوړېدو هغې له کرایې ګورېلې نو هغې له موږ به تلو راتلو نو زموږ به ورسره ډېر شوق و. بدر صاحب پسې چې کوم دی لاهور ته هم ډېر تللی یم، دلته پسې کلي ته هم ډېر راغلی یم، خو چونکې په هغه وخت کې د اکټر سره ډېر غټ قدر و، زموږ ورسره ډېر د میلاوېدو چې کوم دی نو لکه نصیب نه و. نو هغه په دې هوټل کې چې کوم دی ډېر فلمونه او ډرامې هغه هم جوړې کړي دي. یاسمین خان به ورسره نور ټول چې کوم دی فیلډ کسان او هغې نه زموږ د ډېر وخت نه شوق و. بهرحال د ډرامو تعداد راته نه معلوم و، خو شوق چې کوم دی تقریبا د 15 کالو نه کوم او د پلار د مرګ نه پس مې بیا چې کوم دی په ډرامو کې کار شروع کړی، چونکې پلار به مې خفه کېدو نو په سکرین باندې نه یو راغلي او د پسې پرده چې کوم دی تقریبا د 30-32 سال نه چې کوم دی دا شوق کو او کړی و دی. او اوس چې کوم دی نو د الله احسان دی، هر فیلډ چې هغه ښه که بدي یو سیلډه پکې خدای پاک مقام ورکړي نو په هغې د الله شکرګزار بنده جوړېدل غواړي. نو د الله احسان دی چې څه لږ ډېر نوم زموږ په دې کې شته، خلک مو چې کوم دی نو ګوري او خوښوي، ټلیفونونه پکې هم خلک کوي چې یاره تاسو یا ښه کار وکړو یا بد و. نو بهرحال مطلب چې په دې سال باندې الله لاک شکر دی او ستاسو ډېره ډېره مننه. آخري سوال به کوم سردار علي صاحب دا راته ووایي چې د پښتو په دې ډرامو کې موږ وګورو تنقیدو والا ډېر دي چې یاره په دې پښتو ډرامو کې پاشیانې شروع دي، شراب دي پکې، جنکۍ داسې پلان کوي او وغیره ډېر زیاتې خبرې دي. نو هغه خلکو ته به څه میسیج ورکول غواړئ چې یاره آیا په دې پښتو په ډرامو کې رښتیا دا شته یا ستاسو په دې ډرامو کې دا کوم تنقیدونه چې دي دا په څه چې دي که نه؟ او جی تنقید برای اصلاح چې کوم دی یو سړی کوي نو هغه خو ډېره ښه خبره ده چې یو سړی یو تنقید وکړي چې وایي ستاسو په دې کې دا کمزوري ده. نو راتلونکي وخت کې سړی هغه کمزوري وباسي او خلک چې تنقید کوي نو د دې تنقید په ځای دی، خو دې چې تنقید کوي نو دوی په پښتو په کلچر باندې کوي. نو دا چې دوی په کم کسانو باندې کول غواړي نو د پښتو په ډرامو کې زیات چې کوم دی د ډبینګ کار کېږي او هغه چې کوم دی چونکې د پنجاب اکټران دي والي، د پنجاب خلک والي، هغه د پښتو د بدنامولو کوشش کوي، هغه بیا ډبینګ وکړي، اوازونه پرې وخېږي. نور چونکې هغه کومه پاشي چې وي نو هغه جنکۍ تاسو اکثر وګورئ یا تاسو هغه اکټران وګورئ، هغه به یا د پنجابي یا به د بل علاقې د سوات خلک چې کوم دی امن پسند خلک دی، دې ته ایوارډ هم په دې باندې میلاو دی. بله خبره پکې دا ده چې د الله احسان دی د سوات په سړي باندې به څوک پاشي غلط کار غلطه مسله دا به پې څوک. بله خبره دا ده چې موږ چاته هم چې کوم دی سوال جواب وکړو چې یاره اکټر موږ له ډرامې له پکار ده نو د پېښور نه د مردان نه د هر ځای نه چې د الله احسان دی که شپه که ورځي نو ښه باقاعده چې کوم دی نو په امن او په امان باندې دلته راځي او ښه په امن او امان باندې نه ځي. بله خبره دا ده چې پخوا په ډرامو کې دا مسلې راوتې وې
خو اوس چې کوم دی د الله احسان دی هغه بیا کلچر طرف ته روانې دي. نن هم که تاسو زموږ دا ډرامه وګورئ نو د هرې جنۍ به سر پټي، هغې ته به لوپټه چې کوم دی نو لګېدلي، هغه به چې کوم دی په پینټ شرټ کې نه. نو دا د الله احسان دی چې مطلب دا ټیک ته د سی ډي او د دې ډرامو دور لاړ، خو زمونږ هغه کوششونه دا دي چې هغه کلچر مونږ واپس راوګرځو. د خدای پاک احسان دی. ډېره زیاته مننه سردار علي بوټو چې موږ له ده وخت راکولو.